کابل کې د موټر سپورت نندارې او سیالۍ ترسره شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري دغه سیالۍ د بولز ټیم په ملاتړ سره د کابل نندارې په سړک ترسره شوې چې د هیواد مشهور ورزشکارانو پکې ګډون کړی و او د موټر ځغلونې او جمناستیک په زړه پورې تمرینونه یې د نندارچیانو له مخې ترسره کړل. نام خدا ماشاءالله تشویق شده استاد سستوان استاد خالد استاد زیاد الله مصطفی د دغه سیالیو ګډونوالو خوښي څرګنده کړه چې د ځوانانو او ورزشکارانو د استعدادونو د ودې او پیاوړتیا لپاره دا ډول سیالیو د زمینه برابرېږي او دوی پکې ګډون کوي. د موټر سپورت خو داسې دی چې دغه ریزونه دغه د مشخص ځای موږ فعلا نه لرو، اما موږ مخکې د ساوث ته تلو دغه ته نو هغلته موږ دغه ریزونه وهل دغه هم کول نو دغه ډېر ماشاءالله ډېر ښه لوبه ده. دا نړیواله لوبه ده وروره، دغه ماشاءالله ډېر ښه لوبه ده. مقابلې مسابقې دي، هلکانو پکې ګډون کړی دی او ډېر خوشحال یو. اسلامي امارات هم چې زموږ سره دلته همکاري کوي. د دغه سیالیو ګډونوالو له ځوانانو غوښتنه کوله چې ورزش او زده کړو ته د مخه کړي او د هیواد او ټولنې د پرمختګ لپاره د کار وکړي. چې راشي دلته موږ سره اشتراک وکړي، ګډون وکړي او د دغه مواد مخدر دغه شیانو نه ځان وساتي. دلته راشي موږ سره ګډون وکړي نو انشاءالله چې موږ هم خوشحاله یو، نفر زیاتېږي، ګډون کوي. اینجا که هست ننداره موتر روانی بود و ورزش خوب است. هر کدام ورزش که باشه پریپایت است، بوکس است، دیگه جیم است، خوب است از مواد مخدر که دور باشه جوانا. د یادونې وړ ده چې سپورت او بدني روزنې د ادارې لخوا د ځوانانو د ودې او پیاوړتیا دا ډول پروګرامونه په بېلابېلو ورزشي څانګو کې جوړ شوي. همدارنګه په نړیوالو سیالیو کې افغان ورزشکارانو ته د ګډون زمینه برابره شوې ده. ورزشکاران له حکومت نه غوښتنه کوي چې نور دې هم د ورزش په برخه کې ښې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.